زرګونه دشمنان یو طرف ته او د دې وظیفې مبارکې پاور بل طرف ته زرګونه دشمنان لکونه دشمنان د دې پاور ته نشي رسېدی. کمرونه خویندې چې د چا د ظلم نه تنګ راغلی وي هغوی دې دا وظیفه شروع وکړي انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د ظالمانو د پنجې نه خلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو خویندو نن درته د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی یا حافظو. د دې وظیفې یو ډیر زبردست ترکیب او زبردست تاثیر درته ښیم چې د دې وظیفې په برکت باندې خلکو فتوحات موندلي دي. دشمنانو تمام لارې بندې شوې دي، رکاوټونه هغوی ته جوړ شوی دي، د امن د سکون او د اطمینان والا زندگی هغوی ته ملاو شوې ده. داسې مبارکه وظیفه ده که یو انسان وي او هغه د ظالم نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، د ده یو دشمن دی او دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، د هغه نه شرارتونو نه انتهایي تنګ دی او ورځ ته ورځ ورته نوې نوې فتنې را پیدا کوي. د دې د وجې نه د دې شریف سړي د دې شریف انسان د سترګو نه خوبونه تښتېدلی دي، شپه ورځ پریشانه وي. دغه روڼ او دا خویندې دی چې خلک په هغوی باندې ظلمونه کوي، د هغوی د ظلم نه تنګ راغلی وي، نو هغه روڼ او خویندې دي د نن نه د یا حافظو وظیفه شروع کړي انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله د دغه ظالمانو د پنجره محفوظ وساتي. کله کله داسې وشي چې انسان په دنیا کې ترقي وکړي نو هغه د هر انسان حاسدین یعنی حسد کوونکي ډېر زیات، نو حاسد انسان چرته کې دا نشي زغملی چې زما دغه بل ورور د ولې چې کوم دی دومره ترقي وکړله، زما د خور ولې دومره ترقي وکړه، نو حاسد انسان دا چرته کې هم نشي برداشت کولی. دې د وجې نه اوس هغه کوشش کوي چې تا ته به په څه نه څه طریقې سره نقصان راسي، تا ته به رکاوټونه روباسو، په څه طریقې باندې به د لازمن پریشان کوي. نن وظیفه راونیسه د دغې حاسدینو د لاس خلاصي، تا ته به هېڅ نقصان نه در رسي. ډیره زیاته زبردسته او پاورفل وظیفه ده. یا ساتئ ګورئ دشمنان په دوه قسمه یو ظاهري دشمني چې زه هم پیژنم ته هم پیژنې هر سړی پیژنې چې دا زموږ دشمن دی، د هغو نه خلک بیا ځان ساتي. دویم دشمن باطني وي، یعنی دغه زموږ پښتانه هغې ته وایي د پټې جامې دشمن، تا سره په ظاهره باندې الیک سلیک کوي، هر څه به درته کوي، لیکن چې کله په ځان له ځای کې په تا باندې وسبر شو تا ته به لازما نقصان رسوي. نو که دا روڼ او خویندې دا وظیفه څوک هم کوي یا حافظ وظیفه هم دا چې څوک هم کوي د سحر او په وخت کې صرف سل پیرې ده، دومره نه ده خو طریقې درته ښیم. نو انشاءالله چې د ښکاره او د پټ د تمامو دشمنانو نه به الله جل جلاله محفوظ ساتي. دته به د امن د سکون د قرار او د اطمینان والا زندگی میلاو شي. او دشمن د دې وظیفې کوونکي ته چې دشمن د کمې بدې اراده لري نو الله جل جلاله به په هغه باندې الټه کوي. قسم قسم رکاوټونه، قسم قسم مشکلاتو کې به دشمن ګیر وي چې تر څو پورې د خپل ظلم نه منع شوی نه وي نو هغه به مصیبتونو آفتونو کې ګیر وي. چې کله د خپل ظلم نه د دشمن منع شو نو هغه باندې به هم الله جل شانه رحم وکړي که توبه وویستالې. نو دې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ یا حافظو. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه ده. د دې طریقه دا ده چې د سحر لمونځ به که سړي یې کوي نو د سحر لمونځ د جمع سره وکړي او د هغې نه پس دی د قبلې په طرف باندې کښېني او په یو ناسته باندې دی ښه په اطمینان سره ووایي یا حافظو یا حافظو یا حافظو، سل فیرې دې ووایي. د دې نه مخکې او وروسته یې درې درې کرته درود شریف ووایي، بیا د قبلې په طرف کښېني او فقلاق لار دې وایي، خو شروع به داسې کوي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا حافظو، داسې به شروع کړي چې سل پیرې پوره شي نو په آخر کې به وایي جل جلاله
او مخکې وروسته به 3 رکعته درود شریف لازماً وایي. دا عمل تاسو جاری ساتئ. د کوم مقصد دپاره مو کو نو که د دې مقصد دپاره دې کړي چې یا الله د دغې پلانکي ظالم د شر نه ما محفوظ وساتې، نو دغه سوال وکړه، لاس پورته کړه، انشاءالله چې د هغه د شر نه به دې الله جل جلاله محفوظ ساتي. او دا عمل به تر د هغې پورې کوئ چې تر څو پورې د ستاسو حاجت پوره شوي نه وي. کله چې ستاسو مشکلات ختم شول، حاجت پوره شو، نو بیا خیر دی کو دا عمل نه کوئ. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، جایز حاجت ته تاسو اغوښتی شئ، بالکل تاسو ته مکمل اجازت دی او د دې نه تاسو ټول پیدا اغوښتلی شئ.